بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة علی اهلها اما بعد. د یو څو ورځې له مخه چې په کوټه کې په جبل نور کې کومه واقعه پیښه شوه. د دې واقعې په باره کې درې څلور مختصر خبرې کول غواړم دا را سره واروي. اوله خبر دا ده چې موږ له پر دې خبره باندې غور او فکر کول پکار دي چې په ویډیو کې د چا یو بیان راسي یا یو عمل راسي دا په شریعت کې د جرم د ثابتېدلو لپاره تر کومه حد پورې معتبر دی او تر کومه حد پورې معتبر نه دی. دا خبره خو هم زیر فتوا راوړل پکار دي او پر دې باندې غور کول پکار دي چې آیا د ویډیو بیان یا د ویډیو عمل مطلقاً حجت دی او که په دې کې څه تفصیل شته او که به مخامخ له هغه سړي زموږ پوښتنه کوو چې دا عمل یا دغه وینا ستاغه نشر سوي ده ته په دې باره کې څه وایې. دا په دې واقعه کې دا خبره مخله نه رااله. دویمه خبر ده چې که بالفرض هغه دا اقرار وکړي چې دا بیان زما دی. په دویم نمبر باندې خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې د کم چا په وینا او د کم چا په عمل کې چې یو کم سل احتمالات د کفر، د شرک، د ارتداد، د زندقه داسې قسم وي او یو کمزوری احتمال داسې هم وي چې په هغه باندې د ایمان بچاواږي دی له کفر بچاواږي. پر مفتی باندې هغه یو کمزوری احتمال را اخیستل دا لازمي دي. نو د دغه اصول مطابق آیا له ده دا پوښتنه وسوه چې ستا د دغه بیان څه مقصد دی، ولې د وکئ، په خوله کې غلطي درځه وسوه، په الفاظو کې که د قصد کار کاوه څنګه و، یو دوري احتمال به موږ نه و پیدا کړی چې د دغه سړي ایمان هم بچاو سوی وای او موږ د عامو مسلمانانو ذهنونه هم صفا سوي وای. دریم نمبر چلو ټیک ده د بنیت هم د ګستاخی و او د به قصدن کړي وي بالفرض. په دریم نمبر باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب چې څوري فقها او مجتهدین دي د اکثرو مسلک دا دی چې د سړی یقیني مرتد وي د هغه به هم فورا قتل نه وي، د توبې مهلت او موقع به ورکول کاږي، د توبه قابل قبول ده. د اکثر فقهای احناف داسې چند ګڼلي اسمرلي کسان خو مه کوه چې هغو تفصیلي علامه شامل کلی دی چې د نورو مذهبو یو خبر دوی نقل کړی دی، بیا وروسته د دوی متبعین هم یو څو کسانو هغه فتوا نقل کړې ده، په هغه کې نقل په نقل کې خطا سوې ده. ها خو مه کوه. اکثر راجح کول دغه دی د فقه حنفي. نو دا بیا زما سوال دی له دا ټولو علما او له ذمه داره خلکو څخه چې تاسې حنفي المسلک خلک یاست، د امام صاحب مذهب تاسې پر څه بنیاد پرېښوئ، د شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه حوالې تاسې پر څه بنیاد ورکوئ، دا پر بل مذهب باندې فتوا ورکول، خروج عن المذهب کول، دا په کومو اعذارو کې جایز دي او په کومو صورتو کې دا روا ده. نو هغه عذر دلته ستا او که نسته، څه عذر پیښ سو چې موږ خپل مذهب پرېښوئ او پر هغه باندې موږ بیانات نشر کوو، الصارم المسلول علی شاتم الرسول د دغو کتابو حوالې ورکوو، څه وجه ده؟ آیا دا زموږ د امام صاحب مذهب کې کومه کمزوري راغلی وه او په هغه کې کوم مشکل و، پر هغه باندې عمل کولو کې څه مشکل پاته و؟ که څوک د خیر القرون د زمانې د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې د روایاتو حوالې ورکوي، آیا د احنافو د فقهاو د مجتهدینو چې موږ تاسې تقلید کړی دی د هغو په مخ کې دا روایات نه و؟ او آیا په هغو روایاتو کې دا تصریح شته چیرې چې هغه پر توبه کښلې وي او د توبې اقرار دې کړی وي چې زما توبه ده، بیا د هم دوی مړ کړی وي، دا تصریح پکې شته؟ نو که دا احتمال پکې شته چې د هغو په باره کې نبي علیه الصلاة والسلام ته یا صحابه کرامو ته دا معلومه وه چې دا د توبې سړی نه دی او بیا پر هغه بنیاد قتل سوی وي، نو بیا خو د فقه حنفي له مذهب سره څه تعارض هم د هغو روایتو نشته. خو بهرحال موږ تاسې مقلدین یو، څه وجه ده چې موږ تاسې د صاحب هدایې چې کومه رایه ده، د قاضي خان ده او د بدایع الصنایع چې کوم اصل کتاب دی تحفة الفقهاء او دارنګه قدوري دارنګه نور فقها راواخه، د دغو تصریحات موږ ولې پرېښول چې موږ تاسې صارم المسلول ته ولاړو او بیا مفتی حضرات او علماء کرام د علامه شامي باندې چې بدلې جوړوي دا خاتمة المحققین دی. نو خاتمة المحققین خو کتاب لیکلی دی مستقل پر دې موضوع باندې، تنبیه الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، تاسې هغه هم وګورئ څه رایې په هغه کې لیکلې ده، په هغه کې څه تحقیق کړی دی د فقه حنفي د مذهب مطابق. نو دا ټول شان ولې نظر اندازه سو او چلو ټیک ده دی د ګسر مرتد وي او بالفرض ودته د توبې موقع ورکول سوي وای، د توبه نه وای کښلې، پر خپل رایه باندې دی قایم او مستقیم وای، بیا هم د قتل چې جایز وو، نو دا به طور حد دی او که به طور تعذیر دی. فقهاو خو لیکلي دي چې دا حد دی د مرتد قتل، دا حد دی،
نو د حد د نافذولو که یو اختیار و عام سړي ته وي د پولیس وول ته وي یا یو عامي سړي ته وي او پر هغه باندې موږ د غازیانو مږدول یا هغه ته شاباشي ورکوو، نو بیا خو راځئ دا ټول حدود به نافظه کړو. د زنا حد به هم هر سړی نافظوي، د حد خمر دی، حد قذف دی، نور حدود دي، او دا به ټول دغه د نفاذ او عامو خلکو ته اجازت ورکړو. د دغه لپاره یو اتارټي نشته، شریعت نه ده ښیلی چې دا به څوک کوي دا کار. او که تاسو وایئ اسلامي حکومت نشته نن سبا، نو چې اسلامي حکومت نه وي د هغه پر ځای چې کوم نایب حکومت دی چې غیر شرعي حکومت دی، که چیرې دا کار د هغه دی نو بیا خو هغه ته ور ایله کړی وای. او که چیرې تاسو وایئ د هغه کار نه دی د عامو کار دی، نو بیا خو دا نور حدود هم په کار دی چې هر سړی نافظولی شي. نو دغه مسله کې ډیر اشکالات دي او ډیرې بې احتیاطیانې کاږي. له علما کرامو څخه خصوصا زموږ دا درخواست دی، علما کرامو مخالفت موږ نه کوو، ولیکن که د دوی دا زړه غواړي چې موږ ته د څوک د زموږ بیلیاري نه راشي، نو د سنت تقاضا خو دا د نبي علیه السلام وایي که و تا ته ستا بیلیاري څوک در وښیي نو ته په ځان کې وګوره، که په تا کې ستا له ځانه یې وباسه، او که په تا کې نسته معامله و الله ته حواله کړه. نو دا ټول بیانات چې کاږي اکثره د ځان د شهرت دپاره او یا د ځان د جذباتو د اظهار دپاره د دغې دپاره کاږي، او یا په ناپوهي باندې کاږي. نو ناپوهه سړی بیا د فتوا او میدان ته ځان راباسي څله، او په پردیو وینو باندې موږ ولې لاسونه سره کوو چې کار بل چا کړی دی، خپل اهداف پکې پوره کوي او موږ او تاسې سره اوشنه کاږو. دا ډیر نامناسب عمل دی. الله تعالی د پردو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.